طالبانو یو ځل بیا پخوانی دریز را څرګند کړ. تر اوسه یې په افغانستان کې دولت هم نه دی منظم شوی او پر موسیقۍ یې بندیز ولګاوه. سلام، وخت بخیر. که چینل ته نوي راغلی وای نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره ډېرې خبرې کړي دي. د پر خپلو خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو په تیره دوره کې پر سینما، تلویزیون او راډیو سخت بندیزونه لګېدلي وو او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخېدل چې له دې بندیزونو یې سرغړونه کوله. طالبان وایي موسیقي په اسلام کې ممنوع ده، خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولی شو دې ته وهڅوو چې داسې ونه کړي. یعنې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا هم وویل د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغانستان کې موسیقي صنعت وده وکړه او د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ رامنځته شو. د همدې انسټیټیوټ له لارې د افغانستان ښځینه سندرغاړي او ډلې رامنځته شوې چې په ملي او نړیواله کچه یې کنسرتونه وکړل. دغه ښځینه سندرغاړي او کنسرتونه طالبانو ته د زغملو نه دي او ان په راډیوګانو تلویزیونونو به هم د سندرو غږولو یا د سندرو خپرولو سخت بندیزونه ولګول شي. که ویډیو مو کتلی وي لایک یې کړئ او د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ.